ګورئ ما نه ډېرو کسانو پوښتنه کړې وه چې مونږ به څنګه جاب ته اپلای کوو. یو وظیفه مونږ ځان ته پیدا کړه، هغې لپاره به څنګه اپلای کوو. ما په ټیک ټاک او نورو ځایونو کې هم یو ویډیو اپلوډ کړې وه چې څنګه دوی کولی شي چې اکبر ویب سایټ را پیدا کړي. نو په هغې باندې خو به پوه شوي اوسئ. بیا خو هم راځمه، ګوره ګوګل تاسې خو به کروم لرئ. کروم یو براوزر ده. نو په هغې کې به تاسې ولیکئ چې اکبر جابس. چې کله انټر یې کوئ لومړي سر کې تاسې ته راځي، دا په اوپن کوئ، دلته تاسې راځئ. ګوره موبایل کې او په کمپیوټر کې دواړو کې یو قسم طریقه ده، فقط هغه لیاوټ یې فرق کوي. زه به ګوره دا موبایل سایز ته هم تاسې ته جوړ کړم. ګوره داسې راښکاره کېږي. خو اوس دلته نو تاسې غواړئ چې یو وظیفه ځان ته پیدا کړئ. دا به زه لوی سکرین کې کوم. که تاسې کمپیوټر لرئ خو کمپیوټر کې وګورئ تاسې به یې په اسانۍ سره را پیدا کړی شئ او بل اپلای به ورته ډېر په اسانۍ سره وکولی شئ. خو که موبایل کې هم یاستئ مشکل نه لري. بای لوکیشن کې تاسې وایئ چې زه وایم چې فقط دلته ماته د کابل وظیفې راښکاره شي. نو دلته تاسې څه کوئ؟ کابل سرچ کوئ. د کابل کې چې کومې وظیفې اعلان شوي دا ټولې دلته موجودې دي. په دې ځای کې ګورئ دلته یې ټایټل دی، بیا ورسره څنګ کې ارګنایزیشن نیم ده، بیا لوکیشن ده. بیا که موږ دې خواته راشو بیا کلوز ډیټ لیکلي چې دا په کوم تاریخ باندې بندیږي یا کلوز کیږي. نو اوس چې تاسې غواړئ چې یو وظیفه مو پیدا کړه، ځان ته اپلای ورته کول غواړئ، نو دې لپاره مهمه ده چې تاسې باید سی وي ولرئ. د سی وي لپاره ما مخکې هم ویډیو جوړه کړې تاسې ته، تاسې باید هغه وګورئ. په کمنټ په ډسکرپشن کې به حتما لینک وي، که نه نو زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ خالددانشور.com. نو هلته تاسې کولی شئ چې د سی وي اړوند چې کوم ویډیو ده هغه تاسې وګورئ. دلته وګورئ زه به راشم مثلا دلته که تاسې راشئ نیکسټ پیج باندې کلیک کوئ تاسې ته بل پیج را خلاصیږي. دلته ټولې کومې وظیفې چې اعلان شوي دي 149 وظیفې دي. فکر وکړئ سافټویر ډیولپر ده، دا مثلا زما لپاره یو وظیفه ده. تاسې به لومړی راځئ دلته به د دې ټوله ډسکرپشن ګورئ چې په کوم ځای کې ده، کوم ولایت کې ده، کوم نیشنالیټي غواړي، په کوم بخش کې ده، فول ټایم ده. ګوره دلته لیکلي دي چې دا باید فول ټایم ده، مطلب چې تاسې به د سهار نه تر مازدیګره پورې یعنې 8 ساعته کار به کوئ. دلته بیا کانټراکټ ټایپ لیکلی دی چې کوم قسم کانټراکټ. دلته لیکلی دی چې لانګ ټرم لپاره دوی یو نفر هایر کوي. ایر آف ایکسپیرینس لیکلی چې 2 نه تر 3 کلونو پورې په همدغه بحث کې یا په همدغه برخه کې. بیا چې د جنډر داسې نه وي چې فقط هلته فیمیل لپاره وي تاسې ورته اپلای کوئ، نو دا چې ده مناسبه نه ده. نو تاسې لومړی باید وګورئ چې کوم جنډر لپاره ده. ایجوکیشن یې دلته ویلی دی چې کمپیوټر ساینس نه باید فارغ اوسئ او حد اقل لیسانس باید ولرئ په سافټویر انجینري بخش کې یا په کمپیوټر ساینس کې عمومي. نو دلته که تاسې لاندې بیا راشئ د دې کوم ارګنایزیشن چې کوم ادارې چې دا وظیفه اعلان کړي اوسي هغه دلته معلومات وي. بیا جاب ډسکرپشن وي. دا ګوره لوستل یې بیخي ضرور دي. که دا تاسې ونه لولئ نو تاسې نشئ کولی چې سی وي د دې مربوط د دې مطابق برابره کړئ او تاسې نشئ کولی کله چې تاسې بیا انټرویو لپاره ځئ یا د امتحان لپاره ځئ تاسې باید مخکې له مخکې نه د دې په اړه باندې معلومات کړي اوسي چې دغه چې کوم دوی وظیفه اعلان کړې دا شرکت تاسې کولی شئ چې په ګوګل کې سرچ کړئ. راشئ باید د دې په اړه باندې معلومات وکړئ چې دا کوم شرکت ده. اوس دلته وګوره انټرنیټ سروس پرووایډر ده، دوی چې دا انټرنیټ ورکوي خلکو ته. نو ما باید مخکې له دې نه دوی ویب سایټ وګورئ، فیسبوک پیج یې وګوره، ټوله برخې له دې ځای نه کتلی شئ تر څو پورې چې د دوی په اړه باندې باید ته معلومات ترلاسه کړې. ګوره دلته دا ویسټرن ټیلیکام داسې یو شی ده. نو دلته دوی چې د انټرنیټ خدمات ورکوي دا باید تاسې وګورئ دقیق چې دوی انټرنیټ خدمات ورکوي په کوم ولایتونو کې فعال دي. دا ټول په دې باندې ځان پوه کړئ. هغې نه وروسته چې دا جاب ډسکرپشن یې وګوره. هر یو کمپنۍ ګوره ویب سایټ نه لري، نو تاسې کولی شئ فیسبوک پیج یې وګورئ، تاسې کولی شئ بله سوشل میډیا وګورئ. نو دا هم مهمه ده. بل جاب ریکوایرمنټ کتل مهمه دي. اکثره کسان څه کوي بس وایي ما ته یو نفر لینک را لیږلی دی زه ورته اپلای کوم، نور دې شیانو ته نه ګوري، فقط یې لاړ شي بس چې کوم لینک یې ورکړی په همغې باندې کلیک وکړي، نور بیخي یو شی هم نه لولي. بیا هغه وایي چې والله زه نه شارټ لیست کېږم. نو زما په نظر باندې دا ټول لوستل مهمه دي، دا ټولو مسایلو باندې ځان پوهول مهمه دي. ته باید دا ولولې، د دې مطابق باید سی وي دې برابره کړي. نو په همدې خاطر باندې هغه د سی وي
ویډیو چې د ما تفصیلي تاسو ته ریکارډ کړی هغه حتما در سره وګورئ. بیا سبمیشن ګایډلاین لیکلی دي درته. دلته یې څه ویلي دي چې ایمیل ادرس سی وی خود را به ایمیل ادرس به ادرس ایمیل دغه ته وی راولېږئ. نو په تاسې به څه کوئ، دا ایمیل به له دې ځای نه کاپي کوئ. ایمیل مو کاپي کړئ، یا دلته هم تاسو ته لیکلي دي چې دغه ایمیل ته باید تاسې راولېږئ. دا ایمیل باید تاسې کاپي کړئ. ګوره زه به یې زوم کوم که تاسو ته صحیح نه ښکاره کېږي. سبمیشن ګایډلاین کې څه ولیکلي دي چې دې ته به خپله سی وي راولېږئ. ضمیمها تاسې باید نور وی څه شی راولېږئ ورسره. علاقمندان باید سی وي ارسال نماید. فقط یوی سی وی راولېږئ بس کفایت کوي. اسناد دیگر سرتیفیکیت ها و سایر اسناد ضرورت بعداً خاص، یعنې ضرور نه ده چې تاسې موږ ته دا هم راولېږئ. که وروسته ضرورت و موږ تاسو ته وایو. ښه بیا څه وایي چې عنوان ایمیل کې باید تاسې وایي څه ولیکئ. لطفاً نام بست مورد نظر همراه با ولایت را به طور واضح در موضوع ایمیل ذکر نمایید. تاسې به څه کوئ، لومړی خو به دا ایمیل کاپي کړئ له دې ځای نه. جیمیل خو به تاسې حتما لرئ، ګوګل میل یا بل کوم هر یو ایمیل چې لرئ په خپل ایمیل نه باید تاسې دوی ته دغه وکړئ، اپلای وکړئ. څه کوئ، ګوره دلته تاسې راځئ، تاسو ته ما خپل ایمیل مکمل وښودو. نو تاسې به څه کوئ، کمپوز باندې به دلته کلیک کوئ. کمپوز باندې چې م کلیک وکړه، دا ایمیل به چې کوم مو کاپي کړی دا به دلته واچوئ. دلته چې څه شی لیکلي دي 2، یعنې چا ته دا لیږل غواړئ. دلته فرام ده، د چا نه لیږل غواړئ. خو دلته زه بل ایمیل هم لرم، نو زه کولی شم بل ایمیل هم انتخاب کړم. خو تاسې په کیس کې کیدای شي چې فقط یو ایمیل نو ضرور نه ده. ګوره دا ټایټل ده، سبجیکټ. نو دلته تاسو ته یو شی ویلی دي، که دلته موږ راشو بیرته وی لطفا نام بست مورد نظر همراه به ولایت را به طور واضح در موضوع ایمیل ذکر نماید. نو تاسې به څه کوئ، دلته دا ټایټل چې ده دا یو ګوره پوزیشن ټایټل دا به تاسې کاپي کوئ. بیا څه لیکلي دي چې ولایت به هم تاسې ذکر کوئ پکې. نو زه څه کومه، زه راځم چې دا کاپي کوم له دې ځای نه. صحیح شو، څنګه چې دوی لیکلي همغسې کاپي کړئ، ځکه چې همداسې موږ ته رهنمایي کړې. زه ورته وایم چې جاب اپلیکیشن فار دا یو ټایټل خو ما تیار کاپي کړی ده، او بیا داسې تاسې یو ډیش لیکلی شي او ورته ووایئ چې کابل. ګوره دلته کابل ده، نو تاسې کولی شئ چې کابل ولیکئ داسې په دې رقم ته، ځکه چې موږ ته همداسې رهنمایي کړې ده. نو اکثره وخت کې که موږ د دوی چې کوم رهنمایي کړې دي ته ونه ګورو، هغوی زموږ ایمیل بیخي نه ګوري. نو اکثره کسان وایي چې موږ ولې نه شارټ لیست کېږو. اکثره مشکلات دا هم کېدلی شي. ښه دلته چې کله تاسې دا ولیکل، له دې وروسته به څه وکئ، زه به راشم دلته ګوره دا سی وي چې ما تاسو ته جوړه کړې وه دا یو. نو که دا سی وي تاسې په کار وي، زما ټلګرام چینل کې شته ده، خالد دانشیار په نوم باندې ده. بس لاړ شئ هلته سرچ یې کړئ، ریزومي سرچ کړئ، نو پیدا کېږي تاسو ته. پورته برخه کې ده کېدای شي ډېر میسجونه هلته شوي، نو په دې خاطر باندې پورته ده. نو اوس چې تاسو د سی وي کوم آماده کوئ، که زما فارمټ نه استفاده کوئ مشکل نه لري، خپله فارمټ استفاده کوئ چې هر یو تاسې لرئ. دلته به ډیټ ولیکئ، مثلا کوم تاریخ ده، زه راځم اول تاریخ ګورم، دلته کوم تاریخ ده، 22 تاریخ ده. ګوره د فبروري 2026 کال ده او 22 تاریخ ده. ښه پوزیشن ټایټل څه شی ده، ګوره ټایټل چې کوم دلته و، زه به داسې وکړم چې دا ټایټل به له دې ځای نه څنګه کړم، کاپي به یې کړم په دې رقم. ټایټل ما کاپي کړ، زه به راځم د دې سی وي ته او دلته به یې څنګه کومه پیسټ کومه. دا کلر به یې زه ورته بیرته نارمل حالات کې تور ونیسم. ښه ګوره لوکیشن خو کابل افغانستان و. ښه کومه کمپني ده، زه راځم کمپني هم دلته د دوی چې کوم نوم ده دا باید دلته لیکلی اوسي. ښه راځو، چا اعلان کړی ده کمپني نیم دلته تیار شته، اباوټ ده. نو دا هم زه کاپي کومه، راوړم یې په دې سی وي کې، په دې ځای کې د دې په ځای باندې اچومه داسې. دا که چېرته اشتباه کېږي نو تاسې کولی شئ چې ولیکئ. ښه داسې به وکړو چې دا به ورڅخه لرې کړو او کلر به یې عادي حالات ته راوړو داسې. نور وګورئ هر څه برابر دی. ډیر هایرینګ مینیجر دا تاسو ته ما ویلي و چې دا تاسې خپل ځان لپاره څنګه برابرولی شئ، هغه ویډیو در سره دقیق وګورئ.
نو دلته به تاسې ایمیل او خپل واتساپ نمبر هر څه منظم واچوئ. اوس وګوره دلته پوزیشن څه شی د سافټویر ډیولپر ده. زه راځم خپلې وظیفې چې کوم زه دلته کوم ځایونو کې ما کار کړی زه ګورم چې آیا د دوی د ریکوایرمنټو سره برابر ده که نه ده. نو مثلا دلته لیکلی دی چې فول سټیک ډیولپر ده، زه وایم چې دا بالکل دې لپاره صحیح ده. ښه ویب ډیولپر ده، دا هم دې لپاره صحیح ده. دلته ویب ډیولپر ما لیکلی دا شی هم صحیح دي. ګوره دا ټول کوم ځایونو کې چې ما کار کړی ده دا ټول پکې ضرور ده. اوس مثلا کمپیوټر اینډ انګلیش ټیچر که زه وایم چې دا خو والله دې ته کیدای شي چې دومره اهمیت ورنه کړي، دا ورڅخه بیخي زه لرې کوم. ځکه سی وي کې به ډېر زیات بیروبار نه جوړوئ، کوم کارونه چې تاسې کړي دي هماغه پکې مشخص کړئ. نو دلته ایجوکیشن ده چې کوم کارونه درس تاسې ویلی وي، کوم پوهنتون وي، کوم لیسانس وي، کوم کورس وي، دا ټول باید تاسې دلته ولیکئ. نو دلته ګوره ما خپلې پروژې دلته پکې اډ کړي دي. نو دلته ما پښتو د ټایپنګ او انګلیسي ټایپنګ هم دلته لیکلي دي. نو تاسې کولی شئ چې هغه د پښتو ټایپنګ ډاټ کام ویب سایټ څخه چې تاسو ته ما هم ښودلی هم و، زه به بیا راشم. ګورئ دا پښتو ټایپنګ ډاټ کام ویب سایټ ده. دلته به تاسې خپل ټایپنګ حتما کړی اوسي. نو که نه مې کړی نو تاسې فقط یو کلیک باندې لاګین کیږئ، دلته خپل ټایپنګ کوئ. د ټایپنګ کوم ډبلیو پی ایم چې د ورډ پر منټ دا هم تاسې کولی شئ سی وي کې ذکر کړئ. نو دا هم در سره چک کړئ حتما. او بل چې دا سوشل میډیاګانې کوشش وکړئ، ما تاسو ته څو ځلې ویلي دي چې تاسې نه هیله کوم، البته امر نه ده، هیله کوم چې خپل پروفایل لاړ شئ خپل فیسبوک پروفایل ته یا نور سوشل میډیاګانې چې تاسې استفاده کوئ، پروفایل مو پاک کړئ. یعنې داسې اضافه شیان ورڅخه لرې کړئ چې تاسې د مسلک سره جوړ نه یې، تاسې د شخصیت سره جوړ نه یې، لرې کړئ ورنه بیخي. یا هېڅکله داسې شیان مه پوسټ کوئ، ځکه اکثره کسان داسې هم کوي چې سوشل میډیا تاسې که تاسې دلته لینکونه هم ورنه کوئ، تاسې نوم چې کوم دلته ده دا راخلي. ګوره زه دلته دا راخلم، کاپي کوم یې. ویډیو به لږه اوږده شي خو ولې ټولې برخې مهمه دي. تاسې نوم له دې ځای نه کاپي کوئ او دلته په ګوګل کې لیکئ. چې په ګوګل کې ولیکه حتما تاسې چې کوم یو څه ناڅه معلومات دي هغه خو به دوی ته راښکاره کېږي. نو که بل څه نه وي، تاسې ویب سایټ ونه لرئ، نو تاسې فیسبوک پیج به ورته راښکاره کېږي. اوس ګوره دلته زما فیسبوک پیج راښکاره کېږي. که چېرته زه دې ته راشم یا تاسې آی ډي ته څوک راشي نو حتما دلته چې ده مکمل ټول ډیټیل یې تاسې کتلی شئ. یا یې تاسې ټیک ټاک وګورئ، یا یې تاسې یوټیوب چینل که هر شی تاسې لرئ که هغه وګورئ، هغې نه کولی شئ چې تاسې شخصیت پیژندنه وکړي، تاسې کارونه چې کوم دی وګورئ، نو دا ټول کتلی شئ له دې ځای نه. یا تاسې ګټ هب اکاونټ ګوره دلته زما ګټ هب اکاونټ راغی، نو هغه یو څوک ګوري چې آیا د واقعا دا کارونه کړي دي او که نه دي کړي. نو ګوره دلته فیسبوک پیج ده، که دلته په دې پیج کې ما داسې اضافه چې کوم زما د مسلک سره جوړ نه و یا زما د پرسنالټي شخصیت سره جوړ نه و، نو ما دلته شیر کړي وی، نو دا به یو چا چې کتل نو کیدای شي چې زه د دې له وجې نه نوی شارټ لیست کړی. یا تاسې نور سوشل میډیاګانې هر څه چې لرئ ګوګل یې دلته راوباسئ ورته، تاسې په نوم باندې تاسې تصویرونه ګورئ چې آیا د کوم ځایونو کې کار کړی، څه شی کړي دي، څه شی نه دي کړي. اوس وګوره دلته زما په نوم باندې ټول هر څه راویستل، چون زما چې د مخکې نه یو څه ناڅه په مختلفو سوشل میډیا کې زما تصویرونه او دغه شته دي، معلومات شته، نو په دې خاطر باندې خو تاسې هم خپل دلته کتلی شئ. نو اوس مثلا دلته دا زما د ګټ هب پروفایل ده. نو که تاسې پروګرامران هستئ یا تاسې کمپیوټر ساینس کې هستئ، نو دا هم تاسې لپاره بهتره ده چې باید جوړې کړئ. نو بیرته راګرځو همدلته چې ګورئ تاسې کله سی وي مکمل هر څه مو برابر کړه، دا به تاسې پی ډي اف ته کنورټ کړئ. له کوم ځای نه کولی شئ سیف اس ته به راشئ، ډیسکټاپ ورته د زه انتخاب کړم او فارمټ به یې ونیسم پی ډي اف. چې کله مې پی ډي اف ونیو دا تیار ما سره دلته موجوده هم ده، خو بیا هم زه دلته راځم ورته لیکم چې دلته به تاسې د کمپنۍ نوم ولیکئ، کومه کمپنۍ وه چې آی سی ټي کوم داسې نوم یې و، نو دا تاسې سیف وکئ. نو کله چې دا تاسې سیف کړئ یو ځل یې حتما پریویو کوئ، ویې ګورئ چې آیا واقعا همدغه فایل ده که نه ده. نو څه ګورئ هغه ټایټل دلته پکې راغلی، هر څه پکې راغلی دی. نو زه کولی شم چې اوس څه وکړم، کوم ایمیل چې ما دلته کول غوښته نو زه باید دې ځای کې اټیچ کوم. ګوره اټیچ فایل یې لیکلی دي، تاسې ایمیل کې چې کوم هغه هلته و هغه مو کاپي که، بیا راغلی دلته، بیا ټایټل مو ولیکه او ورسره څه کوئ، راځئ دلته دغه پکې انتخابوئ سی وي چې کوم مونږ جوړه کړې دا یو ده.
ګوره سی وي به دلته اپلوډ شي. بل کار تاسې دا هم کولی شئ چې په ایمیل باډي کې تاسې کولی شئ چې کوم دلته دا ټکس دی دا یو همدغه در سره کاپي کا. ښه دلته راځو اوس وګورو ډیر هایرینګ مینیجر. نو دلته به دا تاسې داسې انټر کړئ لږ فارمټ پې برابر کړئ او تاسې اوس کولی شئ چې دوی ته څه وکړئ ایمیل ولیږئ. له دې ځای نه به څه کوئ سینډ بټن باندې کلیک کولو سره به دوی ته ایمیل لیږل کېږي. بس فقط دا چې مې ولیږه هغوی ته دا ایمیل رسیږي، زما سی وي ورته رسیږي، زما دا ټول ډیټیل ورته رسیږي. نو هغوی بیا چک کوي او تاسو ته بیرته ریپلی کوي. البته د شارټ لیست کېدو لپاره تاسو ته بیرته دلته ایمیل کوي یا درته زنګ وهي، خو د هر یو چې د هر کمپنۍ فرق کوي. نو تاسې خپله هغه شمېره باید دلته په سی وي کې ورکړئ چې کوم فعاله اوسي. مثلا دلته دې ځای کې چې ده خپل واتساپ نمبر ورکوي یا فعاله شمېره ورکوئ، نو کوشش وکړئ چې ایمیل مو هر وخت کې چک کړئ، شمېره مو باید فعاله وساتئ. نو دا برخې پکې مهمه دي. نو هیله ده چې په دې ویډیو تفصیل، البته ویډیو خو اوږده شوه، په همدې خاطر باندې ما غوښتل چې باید زه تاسو ته هره برخه یې دقیق ووایم، ځکه اکثره ورونه یقین وکړئ ما تاسو ته مخکې هم وویله چې د اکبر ویب سایټ په راخلاصولو باندې نه پوهېږي، د دې په استفاده نه پوهېږي چې دا به زه څنګه استفاده کوم. که تاسې د دې هم پیج لومړنۍ صفحې ته هم راشئ هېڅ مشکل نه لري، کوم ځای نه پیدا کولی شئ. ګورئ دلته لیکلي جاب سینټر، د جاب سینټر باندې به کلیک وکړئ، بیرته همدغه ځای ته راځئ او بل هر شی چې تاسې سرچ کوئ ګوګل کې اوس چې هر شی سرچ کوئ نو کولی شئ چې دلته راشه اکبر جابس، بس دلته یې ولیکئ انټر یې کړه. یعنې ضرور نه ده چې تاسې بل چا نه پوښتنه وکړئ، راشئ ګوګل کې چې هره پوښتنه تاسې لرئ دلته یې سرچ کړئ، تاسې ته به هر قسم ځوابونه ترلاسه به یې کوئ. ډېر شیان نوي به زده کوئ، دا هر څه به پکې موجود وي. بل ما تاسو ته د جابس ویب سایټ هم ویلی و چې هغه هم تاسې کولی شئ چې ویې ګورئ. نو دا د جابس ډاټ ایف ویب سایټ ده، کولی شئ چې دا هم وګورئ. دې کې هم 101 وظیفې دي، خو البته د دې د استفادې طریقه کېدای شي تاسې لپاره به یو څه سخته اوسي، خو بده نه ده. دلته به تاسې راشئ، هر یو جاب چې وي په دې باندې به کلیک وکړئ، د دې ټول ډیټیل به له دې ځای نه وبه ګورئ او بیا به ورته اپلای کوئ. همغه د اپلای طریقه یې همغه ده. ګورئ داسې نه چې دوی ته ایمیل وکړمه، دا به زه بیخي کینسل کړم. نو د جابس ویب سایټ کې هم همغه طریقه ده، تاسې کولی شئ چې په همغه طریقې سره دا ټول ډیټیل وګورئ. په اخري برخه کې سبمیشن ګایډلاین ورکړي دي چې دا به تاسې وګورئ او بیا به ورته اپلای کوئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، چې هره پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ، زه تاسو ته حتما جواب درکوم انشاءالله. او چې د ټکنالوژۍ اړوند هر څه یې انشاءالله زه کوشش کوم تاسو سره شریک کړم، ځکه دا هغه موضوعات دي چې ټول ورته ضرورت لري. نو تاسې هم د دې ویډیو لینک کاپي کړئ، ملګرو ته یې ولېږئ، ګروپونو کې واچوئ، ویډیو در سره حتما لایک کړئ د یوټیوب الګوریتم لپاره. او که فیسبوک کې یاستئ یا په یوټیوب چینل کې یاستئ نو پیج او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت ولرئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ.